د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې زه وي کله نه کله سحر منزل اودس وکړم په هغې باندې بیا 3 لمونځونه کو او وجه دا دی چې یخ دی جمع دی او اودس کول راته بیا ګراني آیا زما دا کار صحیح دی او که نه؟ الجواب سنت طریقه دا چې اودس تازه کړی شي دا سنت طریقه ده چې کله سنت ویلی شي مطلب چې لازم نه سنت طریقه دا ده چې اودس که دیم او منزل ځي نو بیا اودس وکړه او په دې باندې ډېر دلایل دي خو یو به پکې ذکر کو په صحیح بخاري کې دا روایت دی انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند کل صلاه رسول صلی الله د هر منزل دپاره چاردام کو امام ترمذي چې کوم روایت راوړی باید کې سردام دي طاهرا او غیر طاهر که اودس به و او که نه به و اودس نه وي بیا خو به لازم کې اودس چې به و بیا به چاردام کو نو د سنت طریقه ده خو رسول وسلم دا پرېښودیم دي یو پیر یعنی په یو اودس باندې ډېر مونځونه کړي دي او په روایت کې راځي په صحیح مسلم کې د برید رضی الله عنه روایت دی چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند کل صلاه رسول صلی الله علیه وسلم د هر منزل دپاره اودس کو چاردام به کو اودس به تازه کو فلما کان یوم الفتح د فتح مکې په ورځ باندې په کوم ورځ چې مکه فتح کړه نو په هغه ورځ رسول صلی الله علیه وسلم اودس وکړو په موضوع باندې مسح وکړه وصلى الصلوات بوضوء واحد او دغه ورځ مونځونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو اودس باندې وکړو نو عمر بن خطاب ورته یا رسول الله انك فعلت شيئا لم تكن تفعله تا دې کارو کې مخکې دې نه کو رسول الله صلی عمدا فعلته یا عمر قصدا مې دې وکړو د دې لپاره چې امت ته پته ولګي چې د هر منزل لپاره چاردام کول او اودس تازه کول دا واجب نه دي او که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه کولې نو بیا به امت دا خبر هم دغه شان اغستی وي چې د منزل لپاره په هر حال کې اودس کول پکار دي که اودس دي او که نه نو د ورور دا طریقه صحیح ده اگر که غوره داري چې هر منزل لپاره اودس تازه کړی شي والله اعلم د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی که چېرته امام په سري مونځ کې جهري تلاوت وکړي که چېرته امام په سري مونځ کې جهري تلاوت وکړي مثال کې ماسپښین په منځه ولاړلی او تلاوت په زوره وکړو ماسپښین مونځ سري دی تلاوت یې جهرن وکړو کله داسې هم کېږي چې امام خطا شي شروع کړي الحمدلله رب العالمین ښه په زوره شروع کړي نو چې په دې ټیم کې سجده سهو شتي او که نه الجواب په دې ټیم کې سجده سهو نشته ځکه چې د صرف یو سنت کار پرېښودو ګوره په سري مونځ کې په پټه تلاوت کول د سنت طریقه ده په جهري کې په زوره تلاوت کول د څه دي سنت طریقه ده او که یو سړی په سري کې په زوره تلاوت وکړو مونځ نه خرابېږي یو سړی په جهري کې لکه داسې کېږي ډېر کله چې د ماسخوتن د مانځه د چا نه پاتې شي او قضا یې راګرځوي نو ماسخوتن مونځ کې هغه څنګه تلاوت کوي په پټه لګي حالانکې ماسخوتن مانځه کې تلاوت څنګه پکار دی جهرن پکار دی نو صرف دغه ده چې سنت دې پاتې شو خو سجده سهو پې نه لازمیږي او دا هم یاده ساتئ چې د رسول سلم دا طریقه وه چې کله ناکله به په سري مونځونو کې یو آیت نیم په زوره وي ملګرو ته به آیت واورو د دې سنت نه ګوره ډېر امامان هم نه دي خبر نو سنت طریقه دا ده چې کله ناکله ماسپښین مانځه کې مازدیګر مانځه کې آیت نیم په زوره ووایي ولې به یې داسې کول چېرته د جنت تذکره به د جهنم تذکره به رسول صلی الله آیت صحابه کرامو ته واورو نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده نو دې ټیم کې سجده سهو نشته او دا ابو قتاده رضی حدیث دی په صحیحینو کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به دا چل داسې کو خو که سجدې ولګولو نو څه حرج پکې نشته که سجده سهو یې وکړه نو څه حرج پکې نشته خاصې د فایدې لپاره یو سوال کوو مو خدای چې سجده سهو پې نشته خو که څوک یې کوي نو څه حرج به نشته خو که سجده سهو کوي نو د سلام نه مخکې به کوي که وروسته به کوي وروسته به کوي ولې زیاتې کړی د سلام نه بعد به کې زیاتې کړی د مانځه چې خپله کومه طریقه مسنونه طریقه ده او سنت طریقه دا وه چې د سري مونځ کړی هغه یې جهري وکړو خو
خو دا چې کله سړی جهري مونځ وکړي آیت نیم په زوره وایي دا خو موږ چې دا سنت طریقه ده کله ناکله داسې وکړي نو دا خو سنت طریقه ده والله اعلم